بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو، نهویستمې برخې ته مو هرکلی کوم. پهردار څوک ولیدل چې قفس ته ورنږدې کېدل، غږ یې پرې وکړ. څوک یې؟ هغه له ځواب ورکولو نه پرته وړاندې لاړ او د قفس تر څنګ ودرېد. سپاهیان ټول ودرېدل. لومړي پهردار بیا وویل: ځواب ولې نه راکوې؟ څوک یې؟ خو په دومره ځنډ کې نورو سپاهیانو هغه وپېژانده او یوه یې د خپل پخواني ملګري مټ ونیو، کش یې کړ. ورته ویې ویل: خوشې چغې مه وهه، دی نه پېژنې؟ سردار بهیم سنګ دی. پاداره، تاسې په دې شپه کې دلته څه کوئ؟ هغه ځواب ورکړ: زه د بندیانو لیدو ته راغلم. بل سپاهي ځواب ورکړ: سرداره، تاسې بېغمه اوسئ، دا څو پهرداران همدا څو شېبې مخکې ویده شول. بهیم سنګ ترې وپوښتل: ستا نوم څه دی؟ هغه ځواب ورکړ: زما نوم سروپ سنګ دی. بهیم سنګ وویل: ته ډېر هوښیار سړی معلومېږې. زه د برهمن آباد له حاکم نه غواړم چې ستا رتبه در لوړه کړي. هغه ورته وویل: خدای دې له تاسې سره ښه وکړي. زما 4 اولادونه دي، چې ستاسې شونډې وخوځېږي زما کار به جوړ سي. بهیم سنګ وویل: ته چورت مه وهه، نور ستا ترقي پر ما. هو، بندیان دې ویده دي؟ پهردار ځواب ورکړ: صاحب، تر اوسه یې خبرې کولې. دا یې وویل. بیا ور وړاندې شو، تر یوه چاک کې ور وکتل. ویې ویل: سرداره ویښ دي. بهیم سنګ وویل: زه له جیرام سره څو خبرې کول غواړم. پهردار وویل: صاحب، دې پوښتنو ته دې څه ضرورت دی؟ او بیا یې خپلو نورو ملګرو ته اشاره وکړه. ټول لرې شول. د قفس له یوې برخې نه بهیم سنګ سر ور دننه کړ. ویې ویل: جیرامه، ته ډېر احمق یې. بیا یې خپل لاس ور تېر کړ او زبیر ته یې ورو وویل: لاسونه دې زما خواته راوړه. زبیر خپل تړلي لاسونه هغه ته ور وړل. بهیم سنګ بیا په زوره وویل: نمک حرامه، تا د راجال د وړاندې د دې کمزاتي عرب د دوستۍ لاپې وهلې، نه شرمېدلې؟ بیا یې ورو وویل: جیرامه، زه ستا د ملګري د لاسونو پړی غوڅوم، څه ووایه چې پهرداران شکمن نه سي. جیرام په لوړ غږ وویل: بهیم سنګه، لږ وشرمېږه، دا د یوه نوابزاده له شان سره نه ښایي چې بېوسه بندیانو ته کنځل وکړي. بهیم سنګ وویل: زه تاسې غوندې بې زړه خلکو ته کنځل د ځان بې عزتي بولم. زه یوازې د دې پوښتنې لپاره راغلی یم چې تا هغه عرب ځوان او نجلۍ چېرته غلي کړي دي. جیرام ځواب ورکړ: ما ته نه دي معلوم، ورځه ما مه تنګوه. د زبیر لاسونه خلاص ول. بهیم سنګ یې په لاس کې خنجر ورکړ او ورو یې ورته وویل: افسوس چې زه نور له تاسې سره هیڅ نسم کولی. ستاسې لپاره د دې قفس ماتول او تښتېدل اسان نه دي، خو بیا هم خپل قسمت وازمویئ. که تاسې آزاد هم نه سوئ، لږ تر لږه خو به د مېړنو په مرګ مړه سئ. د پهردارانو د غلطولو لپاره بهیم سنګ خپله لهجه بدله کړه. ویې ویل: زما پوخ باور دی چې هغه عرب نجلۍ تاسې پټه کړې ده. ښه ده، ستا خوښه، مه یې راته ښیه، خو د لمر راختو نه وړاندې به د برهمن آباد خلک تاسې غرغره وویني. بهیم سنګ له قفس نه لږ لرې ولاړ. پهردارانو ته یې وویل: تاسو ولې یوې خواته سوي یئ؟ ما خو له هغوی سره څه پټې خبرې نه درلودې. لږ خو دا جیرام ته وګورئ، غرور یې تر اوسه نه دی مات سوی. یوه پهردار ځواب ورکړ: سرداره، د دوی نصیب خراب دی، که نه موږ خو اورېدلی دي چې راجا یې زیات قدر کاوه. سرداره، په ښار کې خلک وایي چې دا عرب جادوګر دی. هغه د جادو په زور جیرام د راجا په خلاف نافرمانۍ ته اړ کړی. بهیم سنګ وویل: ښایي همدغه خبره وي، ما ته هم د دوی قفس ته نږدې کېدل په کار نه و. یو پهردار وویل: نه صاحب، په تاسو د دوی د جادو اثر نه کېږي، بیا هم کور ته ولاړ سئ، توبه وباسئ. بهیم سنګ وویل: ته ډېر هوښیار یې، زه ځم سر مې راباندې وګرځېد، ښایي دا د کوډو اثر وي. پهردار وویل: صاحب، که اجازه وي زموږ څوک در سره ولاړ سي او تاسې به تر کوره ورسوي. بهیم سنګ وویل: نه نه، د دې ضرورت نشته. بهیم سنګ ولاړ. هغه پهردار له شانه ورپسې غږ کړ: سرداره، زه دې هېر نسم. بهیم سنګ وویل: ته چورت مه وهه. پهردار وویل: بګوان دې له تاسې سره ښه وکړي. د بهیم سنګ له تلو وروسته یوه سپاهي ملګرو ته وویل: ومو لیدل؟ ما نه و درته ویلي چې دا جادوګر دی او تاسو نه منله؟ سروپ سنګه، ستا خیر نسته، تا څو وارې پر قفس لاس ووهل، تر اوسه دې سر نه ګرځي؟ سروپ سنګ وویل: زما سر هو لږ دروند دی. پهردار وویل: غم مه کوه، اوس به ښه وڅرخېږي. سروپ سنګ اندېښمن شو. ویې ویل: خو ما اورېدلي چې د جادوګر په مرګ د جادو اثر ورکېږي. بل پهردار وویل: داسې جادوګر چې مړ سي بېرته ژوندی کېږي. یو بل سپاهي وویل: یاره، ما هم په قفس لاس ووهل، اوس زما سر هم څرخېږي. سروپ سنګ وویل: خدای دې دغه جادوګر ووهي، زما سر خو په رښتیا راباندې ګرځي. د دې خبرو تاثیر دا و چې نور پهرداران له قفس نه 18 ګامه لرې ودرېدل او پهره یې کوله. زبیر د خپلو پښو له خلاصولو نه وروسته د جیرام لاس او پښې هم خلاص کړل. یوه سپاهي وویل: دوی په قفس کې څه کوي؟
زبیر او جرام کېناستل، سترګې یې پټې کړې او وخرېدل. دوه تنه پهرداران تر قفس 2 ځله را وګرځېدل او ډاډه بیرته خپلو ملګرو ته راغلل. جرام ورو وویل زبیره. زبیر وویل څه خبره ده؟ جرام وویل دغه قفس ډیر مضبوط دی، تقدیر ټوکه را سره وکړه، ته اوس هم په دې تمه یې چې خلاص بسو؟ زبیر وویل زما زړه ګواهي راکوي چې خدای جل جلاله به مو مرستندوی وي. جرام وویل په برهمن آباد کې بهیم سنګ په 100 ګونو سپاهیان لري، کېدای شي په وروستي وخت کې زموږ څه مرسته وکړي. زبیر وویل زه یوازې له خدای نه مرسته غواړم او ته هم همغه ذات ته پناه وروړه. که هغه ته زموږ ژوند پاتې کېدل منظور وي نو د بهیم سنګ له مرستې پرته به مو وژغوري. جرام وویل زه ستا د ایمان پوخوالی ستایم، خو بده مه منه، دغه قفس پخپله نه ماتېږي. زبیر وویل په کوم ځای کې چې د عقل ډیوه مړه سي هلته د ایمان مشال کار ورکوي. تا په یوه داسې خدای جل جلاله باندې ایمان راوړی چې ابراهیم علیه السلام ته یې اور ګلبند کړ. جرام څه ویل غوښتل چې د یوه سپاهي غږ یې واورېد. څوک یې؟ یوه سړي څو ګامه وړاندې ځواب ورکړ کب نیونکی یم. سپاهي وویل دلته راسه، کبان مې راوړي. سپاهي وویل کبان په دې ناوخته؟ ردي سړي وویل هو، اوس ورځ راخیږي، زه غواړم چې دا وپلورم او بیرته ستون سم، تاسو خو به کبان نه غواړئ. یو پهردار وویل سربسنګه ته یې واخله، ستا 4 بچیان دي. کب نیونکي وویل هو سرکاره واخله، بالکل تازه دي. سربسنګ وویل پیسې را سره نسته، که یې بې بیې راکوې اخلم یې. کب نیونکي وویل صاحب له تاسې نه پیسې څوک غواړي؟ له موږ نه خو یې په ښار کې هسې عادي خلک هم په زور اخلي، تاسو خو سرکار یې. دا یې وویل او بیا یې د کبانو ډکه ټوکرۍ د دوی په مخ کې کېښودله. یو پهردار ورته وویل اوهو له تا سره خو ډېر کبان دي، موږ ته یې هم راکوې که نه؟ سربسنګ وویل نه نه، په دې بیچاره ظلم مه کوئ، زه خو د ده بیپار یم، نن لږ ترې اخلم، پیسې سبا ته ورکوم. هغه یو کب راواخیسته او خپلو ملګرو ته یې په مسکا وکتل. ملګرو یې د سترګو په رپ کې ټوله ټوکرۍ تسه کړه. سروپ ورته وویل دا د یاره پیټه دې سپک سو، ورځه سبا ته بیا په همدې مهال همدلته راسه، پیسې دې نغدې واخله. کب نیونکي وویل ډېر ښه سرکاره. قفس کې دننه زبیر جرام ته وویل دا خو ګنګو دی، خو دا یوازې ولې راغلی دی؟ ګنګو پهردارانو ته وویل زه ډېره ښه سرنده وهلی سم، درته ویې وهم؟ سپاهیانو په یوه غږ ځواب ورکړ هو وغږوه. ګنګو له سرندې نه څو په زړه پورې نغمې اوچتې کړې او د هغه ملګري د عامو ښاریانو په جامه کې یو یو ورغلل او تر سپاهیانو راتاو شول. یو پهردار په زور وویل های های، ده خو هسې د کب نیولو خوار کسب غوره کړی، که دی سرنده غږول اختیار کړي ډېرې روپۍ به وګټي. د ګنګو ملګرو یو بل ته ویل زه خو د ده نغمو راویښ کړم او بیا مې خوب وتښتېده. یو بل وویل زه د وسنتي مور پاڅولم، ویل یې وګوره لکه چې کوم سوالګر دی. یو بل ویل زموږ ګاونډي حیران دي چې دا څوک دی. ګنګو د سرندې له غږولو سره اوچت سو او د ده ملګرو ناڅاپي تورې وکښلې او په سپاهیانو ورپرېوتل. د سترګو په رپ کې یې ټول تر تېغ تېر کړل او په تبر یې د قفس لوی کلب مات کړ. زبیر او جرام راووتل. د چوک په شاوخوا کې ورونو د سرندې د زړه وړونکو نغمو نه وروسته د سپاهیانو کریږې او پوکارې واورېدې، خو چا له خپل کور نه د راوتلو او حال اخیستلو جرأت ونه کړ. زبیر او جرام له ګنګو او د هغه له نورو ملګرو سره له ښار نه په تېښته ووتل. د ګنګو څو تنو ملګرو په یو باغ کې آسونه درولي وو. کوم وخت چې په ښار کې په دې پېښه خلک خبرېدل، دوی په آسونو پښې اړولې وې او د ځنګل پر اور ولاړه.